بل لیک د لوګر ولایت د کوچي مکتب څخه مسعود تنها، عبدالرحمن روحاني، پتنګ احمدزي او شینګل احمدزي رالیږلی د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي چې زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم به خپله څرنګه کلمه طیبه ویله؟ آیا خپل اسم مبارک به یې پکې ذکر کولو او که څنګه؟ حضراتو ستاسو وسلام ته وعلیکم السلام وایو. د حضرت رسول خدا علیه السلام مبارکه څه د کلمه طیبه دواړه قسمه نقل ده. لا اله الا الله محمد رسول الله. او دا کلمه هم راغلې ده اشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله، چې علیه السلام مبارک زه ګواه یم چې الله جل جلاله واحد لا شریک دی، او زه ګواه یم چې یقینا قطعا حمزه رسول د خدای او پیغمبر د الله جل جلاله. نو د علیه السلام مبارکه سره دا دواړه قسم تعبیرات، عبارات، کلمات مقدسه ثابت چې هم د محمد رسول الله ویل، یعنی معنا محمد علیه السلام یقینا قطعا رسول د خدای، او هم یې دغه عبارت انی رسول الله، یعنی اشهد انی رسول الله، زه ګوایم چې زه یقینا رسول د خدای یم. خو موږ ورته مکلف په دغه باندې یو چې د علیه السلام مبارک نوم به اخلو او پر هغه باندې به کلمه وایو، ایمان به پراوړو. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. والسلام. ډېر ښه.